السلام علیکم لیدونکو، هیله لرم چې راته جوړ روغ به یاست. زه ستاسو ورور اشرف خان یو وار بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم او ښه راغلاست درته وایم ستاسو خپل چینل ایوا ټیک ته. اول قدم کې هغو ټولو ملګرو څخه مننه کوم چې زموږ یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه کې کمنټونه پرېښوه. په هغو کې ډېر ملګرو دا خوښه کړې وه چې باید زموږ چینل یوازې پښتو ته ځانګړی سي. د نن موضوع مو د اکسل پاسورډ ماتولو طریقه ده. نو اول به زه راسم د اکسل یو شیټ به جوړ کړم. د اکسل پروټیکټ کولو طریقه خو نو اساسي زده ده. ریویو ټیب ته به ولاړ سو، پروټیکټ شیټ دلته به بیا اسد ورکړو. اوکې اسد لکه څنګه چې تاسو وینئ چې موږ په دې کې رقم اضافه کاری نسو کولی، نه یې ډیلیټ کولی سو. نو دا به یې وارې ثبت کړو. ری ډرایو دلته به زه بل فولډر ورته جوړ کړم. نیو فولډر اسد باندې اوپن به کړو. په دې فولډر کې زه دننه ثبتوم. لاړ به سو هغه فولډر ته. لکه څنګه چې تاسو وینئ چې دغه فایل د بوک 1 په نامه سره ثبت شوی دی. نو زه د دې په فایل اکسټنشن کې څه تغیرات راولم. د دې فایل اکسټنشن به واړو زیپ فولډر ته، رینیم د اکسل فارمټ څخه به واړو زیپ فولډر ته. زیپ کله چې انټر کو دی تا ته وایي دغه فایل کې چې کوم تاسو اکسټنشن لګولی دی بیا به تاسو نسئ کولی چې دا فایل خلاص کړي. نو موږ به اوس فلحال یس کو. راځو دغه فایل به بېرته اکسټریکټ کو. نو د هغه ځای به اکسټریکټ کړو. زموږ فایل اکسټریکټ سو د بوک 1 په نامه سره او دغه دننه فایلونه چې ټول راته خلاص کړل. دلته به موږ د اول دوه سره کار نه لرو. دریم ته ځمه اکسل ته. دا به راخلاص کړو ورکشیټ ته. په دې ورکشیټ کې به تاسو ته ټوله ورکشیټونه درښکاره کړي کوم چې تاسو هلته په ورکبوک کې جوړ کړي دي. هلته ما اوس یوازې او یوازې ورکشیټ 1 درلودی. نو زه دغه فایل په ورډ پیډ کې راخلاصوم. اوپن ویت ورډ پیډ. دلته به د پروټیکشن لغات پیدا کړئ. د پیدا کولو لپاره اسانه طریقه د فایند د لارې به زه پیدا کړم. فایند کې به پروټیکشن ولیکو. پروټیکشن نو پروټیکشن لغات پیدا سو. دلته د کرکټر علامه چې وینئ دا اصلي کې ټیګونه دي. نو زه اول د دغه ټیګ څخه را شروع کوم او چې پر کوم ځای دغه ټیګ بند سوی دی هلته به کلیک وکړو. ګوره ټیګ پر دا ځای بند سوی دی. نو زه به دا ټوله فاکئ. دلته به دا بل ټیګ ور اضافه کړو. دا ځای ور اضافه کړو. کنټرول اس به کړو یا هم په فایل کې به سیفت کړو. دغه فایل به بند کړو. پر شا به ولاړ سو. د هغه څلور سره فایل به انتخاب کړئ او راسته کلیک به پر وکړئ. زیپ فولډر ته به واستوئ. سینډ ټو زیپ فولډر. کله مو چې زیپ فولډر ته واستوئ نو زه دې فایل اړوم بېلته د اکسل اکسټنشن ته. XLSX د اکسل فایل اکسټنشن دی. انټر به کړو. یس به کړو. اوس به زموږ فایل ان پروټیکټ شوی. کله چې زه راخلاص کړم وګورئ لکه څنګه چې تاسو وینئ چې موږ په دې فایل کې پاسورډ نه لري او هر رقم اضافه کاري په دې کولی سو. کوم زما دا ویډیو خوښ شوی نو لایک سبسکرایب او شیر کول یې مه هېروئ. د بل داسې ویډیو پر وفاق رب سپارم. د خدای په امان.